بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونه هرکلی کوم او په یوه بلې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. د نس ناستې مخنیوی پرې اخته ناروغ باید داسې تداوي وکړي. د هر انسان دا هڅه وي چې روغتیا یې ښه وي، خو یو نیم وخت خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله په یو شمېر ناروغیو اخته کیږي چې هره ناروغي خپل لامل لري. نن درته په دې خبرې کوو چې د نس ناستې ناروغي لاملونه څه دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. لومړی نس ناستې څه ته وایي؟ نس ناستې یوه میکروبي ناروغي ده چې د هوا له ګرمېدو سره سم د کم عمره لرونکو ماشومانو د کورنۍ بې پروایۍ له امله پرې اخته کیږي. همدارنګه نس ناستې یوه داسې ناروغي ده چې لویان هم له ګرځېدو باسي، خو ماشومان د مرګ د خطر سره مخ کوي. دوهم د نس ناستې د ناروغۍ نښې نښانې. ډاکټران وایي چې په نس ناستې اخته ناروغ په 2 ساعتو کې 20 ځله تشناب ته ځي. روغتیایي کارپوهان وایي که چیرې په توده هوا کې یو ماشوم له 3 ځلې یا تر هغې زیات استفراق وکړي یا یې نس خراب وي، په دې ناروغۍ اخته ګڼل کیږي. همدارنګه د سترګو لویدل، د بدن کمزوري، د پوستکي ژیړېدلو، د نس درد او د خولې او ژبې وچېدلو یو له هغو نښو دي چې کولی شئ په مرسته یې په دې پوه شئ چې ماشوم مو په یاده ناروغۍ اخته شوی دی. دریم، په نس ناستې د اخته کېدو لامل څه دی؟ په نس ناستې ناروغۍ لوی لامل د چټلیو شتون او د میکروبونو ډیروالی دی. همدارنګه د څاګانو د سرونو لوڅولو او مچانو ډیرښت له یوه ځایه بل ځای ته د میکروبونو د لیږدولو ډیره ښه وسیله ده چې په نتیجه کې د نس ناستې ناروغۍ ډیریږي. هغه کسان چې د خپلو ماشومانو خوړو، څښاک، چاپیریال او د هغه د ځان پاکوالي ته پاملرنه ونه کړي، ماشومان یې ډیر په نس ناستې اخته کیږي. د دې سربیره د ناپاکې اوبه، زندني خواړه، روغتیا ته پام نه کول او د چاپیریال ککړتیا هم د نس ناستې لامل ګرځي. لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیدلی شي. څلورم، په نس ناستې اخته ناروغ سره څه کول پکار دي؟ ډاکټران وایي په نس ناستې اخته ماشومانو ته د جوس، هندواڼې او خوږو شیانو ورکول زیان رسوي. د دې فرضیې د ناروغ ته ORS یا هم اړوب ورکړلی شي. په نس ناستې اخته ماشوم دی ژر روغتون ته ورسولی شي، ځکه د بدن د اوبو او انرژۍ د ضایع کېدو په صورت کې ماشوم د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. په نس ناستې اخته شخص ته د مایعات او نرم خواړه لکه پاکې ایشېدلې سړې اوبه، د وریجو اوبه او د ترکارۍ ښوروا ورکړلی شي. هغه کورنۍ چې په اسانۍ نشي کولی د دارو او ډاکټر ته خپل ماشوم ورسوي، کولی شي په 4 ګیلاس اوبو کې 4 کاشوغې بوره او نیمه کاشوغه مالګه ګډه کړي او ماشوم ته په لنډو وقفو ورکړي. ځینې خلک د نس ناستې پر مهال پر خپل سر په درملنه لاس پورې کوي او له ډیرو ګټورو خوړو ډډه کوي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د دغې ناروغۍ پر مهال باید ماشومانو ته زورور ویټامین لرونکي او اوبلن خواړه ورکړلی شي. د دې ترڅنګ د ماشومانو ته د ORS ورکول هم ګټور دي. دوی ټینګار کوي چې باید میندې د ORS جوړولو او استعمال لارې چارې زده کړي، ځکه چې دغه شیان په لومړي سر کې د انسان د وجود اوبه پوره کولی شي، خو باید ناروغ ژر تر ژره ډاکټر او یا روغتیایي مرکز ته ورسول شي. پنځم، د نس ناستې ناروغان څه ډول خواړه وخوري؟ د اسهال ناروغ ته پکار ده چې له نرمو خوړو څخه ګټه پورته کړي، لکه سوپ، وریجې، میوه او نور ځینې سبزیجات. تازه خواړه د اسهال مخنیوي کې ګټور دي، لکه وریجې، کیلې، مڼې، کچالو. هغه خواړه چې پروبیوټیک کې شامل وي، لکه مستې، هغه مستې چې له شیدو جوړې شوي وي او هیڅ رنګ کیمیاوي مواد ونه لري. د سبزۍ سوپ د اسهال ناروغۍ ترڅنګ نورو ډیرو ناروغیو ته ښه درمل دي، لکه زکام، سینه بغل او داسې نور. خو په یاد ولرئ چې د نس ناستې ناروغ لپاره له ګرمو خوړو نه منع شوي، لکه پیاز، هوږه، شیدې، خواږه، غوړ او تیزابي میوې چې په هاضمه کې ستونزې جوړوي. کوم دغه ګټور مطالب خوښ شوي وي نو ضروري لایک کړئ، او کوم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو حتما یې سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او سپیڅلي رضا رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله ژوند